بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه نننی درس موضوع ده CSS کې لیکچر نمبر څوم درس دی نن؟ 14 نمبر درس کې زه تاسو ته د CSS آیکنز باره کې خبرې کوم. آیکنز تاسو استعمالولی شئ خو په شرط دی چې تاسو یو لینک دی، هغه لینک به تاسو رالی او بیا به تاسو د استعمالوئ او دا لینک به تاسو د انټرنیټ نه راخلی. کله چې د انټرنیټ نه لینک تاسو راواخیستو د هغې لینک نوم دی fontawesome.com. دلته به ځئ او د دې ځای نه به تاسې آیکن یې څنګه کوئ راخلی. دې سایټ ته باید یو ځل حتما موږ لاړ شو او بیا د دې سایټ ته د تګ نه وروسته به تاسې خپلې آیکنې بیا څه کوئ راخلی به. اول به د آیکنو دپاره لاړ شئ انټرنیټ ته، ګوګل ته به لاړ شئ. آفلاین یې اخیستی شو، آنلاین هم کېږي، خو زه تاسو ته اوس آنلاین خبره کوم. ګوګل کې به تاسې ولیکئ فنټ سیډین. چې ولیکو فنټ سیډین ولیکئ او په فنټ سیډین کې به ډایرکټ فنټ اوسم دی باندې به کلیک. دا دویم لینک ښکاري تاسو ته که نه؟ کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ د هغې د اخیستو نه وروسته دا راځي دا صفحه. اول به دې کې ورژن انتخاب کړئ. د آیکنو لپاره مختلفې ورژنې دي خو تاسې باید کوم ورژن انتخاب کړئ؟ 514 انتخاب کړئ. پنځه څلور انتخاب کړئ. شته دلته 5.15 سرچ کې شته، څلور نشته. ګوره 15 څلور ورژن شته که نه؟ دا به تاسو سلیکټ کړئ چې د همدې 15 ورژن لینک راوچت شي. دا لومړی لینک نه دی، دلته ګوره کاپي لینک، په دې به تاسو کلیک کې دا لینک به راوالی او لاړ به شئ سبلایم ته. سبلایم کې به یو کار وکړئ، فایل ته به راشئ، نیو فایل به کلیک کړئ، کنټرول ایس سره به دا فایل ثبت کړئ په ډیسکټاپ CSS فایل او دې ته به icon.c ورکړو HTML. تاسو چې دا څونه ویب سایټو کې دا آیکن یې ګورئ، زه ته اوس مثالونه در کومه، هغې څه د آیکن خپله نه ډیزاینوي، هغه دغه آیکن استعمالوي. دلته به زه ولیکم ZICS او د ټایټل نه هغه لینک چې موږ را کاپي کړي هغې نه یې لاندې به یې څه کړو پیسټ. خبره خلاص اسانه. کله مو چې دا پیسټ کړو هغې نه وروسته په باډي کې ودرېږه او د آیکن د راوچتېدو دپاره به ته دغې سایټ ته لاړ شي. یعنې اول به لاړ شي چېرته؟ فنټ سیډین ته لاړ شئ. هغې کې به تاسې هغه لینک را کاپي کړئ د کوم ورژن 15 هر ورژن چې راغلی پروا نه کړي، خو دا ورژن ښه دی، دا ما راواخیستو. دا ورژنز دي د آیکن لپاره. کله چې دا ما راواخیستو بېرته شاته لاړ شئ او په سرچ کې تاسې ولیکئ فنټ اوسم. دا ښکاري درته لاندې دې باندې کلیک. چې کله ته فنټ اوسم ولیکي دلته سر کې راوچتېږي په دې کلیک. حتی چې اوس آیکن راوچتې د څه لپاره راوچتې؟ دا ښکاري درته دا سرچ بټنه، دا پکچر نه دی، ګوره دا آیکن دی او همدغه آیکن دی چې دا اوس موږ استعمالو. دا یو آیکن دی، دا یو آیکن دی. په دې فیسبوک کې دا لایک چې ورکوئ، دا زړه چې تاسو ورکوئ که نه چاته، دا آیکنز دي.
فیسبوک کې زړه څنګه ورکوي نو مطلب دا آیکنز دی هغه دغه آیکنز دي موږ هم چې کله یو اپلیکیشن جوړو نو دغه خبرو لپاره بل دین استفاده کوو دې کې به چې باندې کلیک کو آیکنز تاسو چې راوچتوي هرد بولی کې سرچ سرچ نه پس دلته راوچتی کې لږ صبر وکړه ورته find icon راوچت شه کنه دا دی راوچت شو دا دی ښکاري درته کوم یو مات زړه که روغ زړه دا ښکاري تاسو ته که نه بدي کې به یو دانه تاسو سلیکټ کړئ لکه مثال فار ایگزامپل دا د دې خپل یو کوډ دلته وګوره دلته به یو کار ګوره کوئ چې کله دا راوچتوئ دلته مونږ دا ښکاري درته په دې به کلیک کې 15 څلور وکړه نه دلته به مې انتخاب دا وي که کوم بل ورژن وي هلته ته انتخاب کړی بیا به هغه انتخاب یې لکه 6.3 آل ورژن باندې چې کلیک کې بیا ټول ډسپلی کېږي خو ما دا ورژن تیر انتخاب کړی زه به دا انتخاب کړم او د دې مطابق اوس دا لوډ بیا شروع کې لږ صبر به وکړو د هر ورژن خپل دغه دی داسې نه چې ته هلته ورژن آیکن لینک د یو راخیستې دلته د بل یو نه کاپي والې نه داسې بیا هلته ډسپلی کېږي نه زه به اوس په دې کلیک کړم دا کوډ ښکاري ډېر اسانه دی ګوره ښه په دې کوډ باندې کلیک وکړه او راشي دلته پیسټ یې کړه سخته خبره پکې شته چې ثبت یې کړم او زمونږ چې کوم فایل دلته په سکرین باندې پروت دی کوم ځای کې و CSS فایل کوم ځای کې و آیکنز راغلو که نه سایز ورته ورکړئ دلته بره ولیکه هیډینګ 1 او همدې ته ته راشه چې ولیکه اوس دا ولیکه ورته ولې نه اوس درته زه ښایم که نه هیډینګ 1 نه دلته راشه ولیکه ډیف کلاس بکس ولیکه ورته هیډن راشه بکس کلوز یو نوی فایل واله او دا سب کا سټایل ډاټ شي په نوم CSS ولیکه ډاټ څه شي بکس وید ورته ورکړه مثال 200 پکسل هایټ ورته ورکړه مثال 50 پکسل بیکګراوند ورته ورکړه مثال لایټ ګرے بارډر ریډیوس 20 پکسل صحیح شو مارجن آټو پیډینګ 10 پکسل دا والا او راشه ریفریش وکړه دا بکس دی که نه خو لینک خو مونږ نه دی جوړ کړی ته به راشي لینک سټایل ډاټ څه شي CSS اوس ته راشه دلته ودرېږه څومره سایز مو ورکړی 200 401 دا څوکه شل هغې ته هم ښایم ته اوس ته صبر وکړه ته لږ صبر وکړه که نه تصویره څنګه تصویر په شکل هغه خو بیا ګوره که دا خو ما بکس جوړ کړې دا آیکن ښایي ته ګوره تصویر داسې چې لکه هغه سایز به ورته برابرې اندازې به ورته برابرې دا تیار فټ راځي جوړ راځي او هر قسمه آیکن راتلی شي زه تاسو ته اوس ښایم ښه فیسبوک ته ځو زما تیار دغه ته لاګین کېږم دې ته دا بکس ښکاري که نه او فیسبوک کې مناسب یو بکس نه دی داسې یو بکس دی سوري زما یو ډیزاین دی که ما چې ته ډیلیټ کړی نه وي پروجیکټس I think چې هغه ډیلیټ شوی وي
شوی ها اوس دې کې تاسو وګورئ کوم ځای کې دا ښکاري درته دا لایک دا خپله ګوره دې باندې ودرېږي دا آیکنز دي دا چې انیمیشنز یې ورکړي دا بیا نور جدا خبره ده که نه په خپله دغه لاس نه شن ښکاري درته دا هم ګوره لایک ته راشه دلته سرچ که ښه دې ته ښیم دلته به څه سرچ کوو لایک بیا که ته بیکګراؤنډ سپین ورکړې که هر څنګه ورکړې لکه تاسو پوښتنه وکړله دا به سرچ دا پک ښکاري درته دا راغله د کیپیډنګ مثال شل پیکزله د دې تاسو چې کله دا آیکن وګورئ دلته لیکلي آی کلاس از اکول ټو اف ا اس د کلاس نوم د دې آیکن څه دی اف ا اس دا خپله مخکې نوم لري بس دغه نوم به راکاپي کړي دې خوا نه او CSS ته به راشي وبه لیکي ډاټ اف ا اس کلر بیکګراؤنډ کلر نه کلر ریډ چې کلر ریډ ته والي او ریفریش کړي چینج کېږي که نه ریډ کلر به راځي سایز هم ورکولی شو وید مثال شل پیکزله سایز هم ته ورکولی شي سایز نه علي دا آیکن سایز نه علي ښه دا خپل اندا چې کوم سایز کړي دا به وي اوس دلته تاسو سرچ کې لایک وکړئ دا دي که نه کوم لایک په کار دی بچیاریو دې په کار یم هغې باندې کلیک دا رواله هو هغه هم شته اوس ته راشئ دلته څه شی کوي پیسټ راځئ دلته دا خپل پیج ریفریش کړئ څو آیکنه شو اوس موږ سره ولې ورسره بکس ورک شو دا ډیزاین ولې ورک شو لینک خو صحیح دی که نه سټایل ډاټ شي CSS چې د مې کلوز کړی دا خو نشته بیخي که نه نه دا ډیزاین ولې ختم شو ته د دې غم کوه CSS فایل icon ډاټ HTML نه اوس هم دا ډیزاین ور نه کړو ورته ها پروا نه کیږه دا و فیسټ وو دا یو آیکن دی ګوره اوس دی آیکن لکه تاسو دا دې ته وایي ایکسټرنل سټایل شیټ همداره کاپي کا انټرنل کې ولیکل شي سټایل دې ته انټرنل سټایل شیټ و دې کې به ډایرکټ شو او دا ولته فیسټ هغې ته به سره ضرورت هم نه دا آیکن چې تاسو ته کوم ښکاره کېږي که نه دا آیکن چې ښکاري تاسو ته دلته یو پرابلم شته که نه دا ایکسټرنل کې دا بیرته هماغه ایکسټرنل ته ویسه دلته ګوره ټریپل اس هم لیکلی دی سټایل ډاټ ټریپل اس اوس زه غواړم چې د دې ډیزاین باید جدا وي نو هغه ریډ کلر کې دی که نه د دې کلاس نوم څه شی دی دا دی لریک شی سره پرېږده ډیزاین ته ختم شو که نه اوس راشه دې کې ورته ولیکه ډاټ اف اے کلر مثال څه شی ګرین که بلو هغه خپل رنګ یې ورکړه ورته فاصله هغه ته ورکولی شي فاصله مثال په همدې کې ولیکم مارجن لیفټ څونه چې ستا په کار وي مارجن لیفټ یې اخیستی شي صحیح شو مارجن لیفټ بل دې کوم آیکن په کار دی مثال زه غواړم آینده کې تاسو
دلته راشئ دا کلوز کړئ. ګوره بیا دې کې رقم دی، دا سټایل دې په کار دی که دا دې په کار دی که دا دې په کار دی. چار یو دې په کار یې په هغې کلیک وکړو او هغه راکاپي کړئ. صحیح شو. اوس تاسو یو بل آیکن سرچ کړئ، هغې ته څه ویل کېږي؟ کمنټ. تاسو په فیسبوک کې وګورئ کمنټ خپل یو آیکن لري شوی کمنټ. دې سره هم سپین ټیګ کې تاسو لیکلی شئ څنګه په دې سر کې ورته ولیکئ سپین ټیګ، او دې سپین ټیګ کې تاسو ولیکئ چې دا سب کړئ، دا خپل پیج ریفریش کړئ، که لاندې لیکي ورته که پاسې لیکي. همدغه شان زه دا باید دې سایډ لاندې ولیکم. ها دلته همدا را کاپي کړئ، تاسو همدا سلیکټ کړئ، کاپي کړئ، لاندې پیسټ کړئ، دې کې چې ولیکئ لایک. وروسته بیا جاوا سکرپټ په درو باندې چې ستا پیج څومره لایک اخیستی اپ اکاونټ کېږي، لکه څنګه چې اوس تاسو فیسبوک کې وګورئ د 900 دغه 15 درې څلوېښت کمنټه 88 کسانو شیر کړی. دا ویب ډیولپمنټ دا اوپن سورس دی، ته خپله دغه رقم شی جوړوی شي لکه څنګه چې دوی جوړ کړی دی. اوس به چک سایز ما چک کړی نه دی، خو زه به یې چک کړم. سونه مثال 1.5 پکسل باید غټې شي. نه دا خپل هماغه کوم سایز چې دی هماغه سایز کې راځي. بیا هغې دپاره پنجي عکس راوالی عکسونه هم شته ده. ګوګل ته لاړ شي، دا خو لکه ډایرکټ په همدغونه سایز کې دا خپل سټنډرډ سایز لري. پنجي عکسونه هم همدغې عکسونه شته. راځه ګوګل کې ورته ولیکه لایک پنجي، بیا د دې نه استفاده دې ته خو بیا ته څونه د خپلې خوښې اندازه ورکړې وه. بیکګراونډ باید لرې کړې دی که نه، فوټوشاپ په ترو باندې بیکګراونډ او که نه. ته چې کار کوې نو باید تا سره ډېر سکلونه وي، ځکه خو موږ ډي ټي کې فوټوشاپ وایو، کوروډرا وایو. داسې نه چې یو سکل کې اوس که ته ویب وایې او فوټوشاپ نه پوهېږي پرابلم دی که نه دی اوس. نو دا آیکن شو. اوس ګوره هم دلته ما شی سرچ کړی کمنټ دپاره دا تاسې ولیدلي دا رقم بکسونه مي کمنټ. فیسبوک والا کمنټ وګوره، نه هغه داسې نه دی، حتما دا رقم په دې کې هم بیا دغه رقم دی. دا راوالی او دلته یې څه کوئ پیسټ کړئ، د دې نه لاندې پیسټ کړئ. یو ځل به یې چک کړو هلته راځي که نه؟ نه دی راغلی. ولې نه دی راغلی؟ ځینې ټایم تاسو دغه بعضې الفاظو کې لږ تغیرات راوړئ. سر د کلاس کې صحیح شو که نه؟ هغه ال مو دې څه کړو لرې مو FSR ورته ورکړئ. تاسو دې سره چک کړئ. لکه دا نوم ته بیا په خپله خوښه هم ورکولی شي، چې کوم نوم سره نه ډسپلی کېدی نوم کې لږ تغییر راوړئ. دې کې بیا خپله ایډیټنګ وکړئ. لکه مثال کمنټ کې څه ایډیټنګ کوئ، دلته راشئ همدغه را کاپي کړئ FA والا او لاندې پیسټ کړه. صرف د FA سره څه ولګوه R، او د R نه وروسته نور بلو کلر په ځای باندې څه واچو وایټ. بارډر دی لري که نه 1 پکسل سالډ ګرے. راځئ ریفریش کړئ. دا بارډر نه، دا بارډر لري ځکه هغه خپل بارډر لري. کلر یې وایټ دی که نه، شی ورته ورکړئ ګرے.
به دا کلر چې ګری شي هغه خپله ګری کېږي. راځئ مثال بلیک ورته ولیکئ. بلیک دلته په دې ځای کې دا سپین ټیګ را کاپي کوي او لاندې پیسټ کوي. دلته چې ولیکئ کامنټ. دا سایز باید غټ شي. د دې لپاره یو کار باید چې ته باید لاړ شو ګوګل او بیا W3 سکول سایټ ته لاړ شي. هلته وګورئ ځینې سایزونه غټ دي ځینې واړه دي. دلته به چک icons. where is icon? CSS لا لینک دی icons. تاسې موږ هلته چې شی لیکلو سایز دپاره وید نه که نه دا خو از ا ټکس راځي. دې ته به لیکئ فنټ سایز. صحیح شو. فنټ سایز 20 پکسله. هغه امیج نه دی چې ته وید ورته ورکړې نه باکس دی. دې ته به لیکئ فنټ سایز. راشئ ریفریش کړئ. صحیح شو که نه. دا شان همدغه فنټ سایز راواله. کنټرول سی دې کې به هم فیس ټو او د اف اس کې به هم فیس ټو کې به هم فیس ود نه دی ها ځکه پکچر نه دی هغه آیکنز دی. پوه شو که نه چې څه راځي. اخره کې د یو آیکن ځای بل هم شته. شیئر کوم آیکن راوالم. شیئر په دې شانده کې تاسو یو سوشل نیټورک جوړوئ که نه نو بیا به دا سوچ کوئ چې اوس دا آیکن یې ورته لیکم. آیکن نه خپله څنګه لیکي ځوانه. هلته هم لینک تشتې پاره راخیستی. که دغه لینک مې ختم کړو دا آیکن یې نه ډسپلی کېږي. هو که نه زه دا لرې کوم ته یې اوس ما نه ډسپلی کړه. که خپل یې ولیکي نو دونه ته دا ټول لینک که په خپله ولیکي صحیح دی خبره نشته. نو دا د ا نه زیډه پورې به همداسې لیکي. دا سوچ مه کوه. د سوچ مه کوه چې دا به زه لیکم ځکه دا لینکونه دي او دا ته په یادو نشي زده کولی. دې نه وروسته ممکن دی چې ډېر لینکونه راوالو نو زه ته ځینې ښیم سورسز به ډایرکټ زه وراله. آفلاین هم کېږي خو آفلاین باندې به زه ته بیا خبرې وکړم ځکه هغې جدا فایل ډاونلوډېږي هغه بیا استعمالېږي. هغې کې بیا د انټرنیټ ته ضرورت نه وي. سیده هغې باندې به هم کار وکړو. فی الحال آنلاین زده کوئ. ما چې شی سرچ کړو فیسبوک کې کوم شیر دی دې کې هم کوم یو دا اچار یو دی دا راوالی او دې کمنټ نه لاندې څنګه کوي ایسټ اف اس به دې څه کوو لرې به یې کوو. دې ته به نوم چې ورکړو شیر دی که نه ایس ایچ ولیکئ. ځه یو ځل ریفریش کړئ چې راځي که نه. په هېچ ورانه غلو صحیح شو که نه. دی راغلی خو د دې کلر زما داسې په کار نه دی. ته ګوره ډایرکټ انلاین سټیل شیټ هم ویلی و که نه کلر چې وایټ دې کلر وایټ ما ته راکوه یا کوم کلر ډارک ګرے یا بلیک چار یو رنګ دې په کار وي که نه. بلیک او دلته به کوم ټیګ ولیکم او چې ولیکو شیر. خو دې کې به یو
صحیح شو که نه؟ صحیح شو. اوس راشئ یو بل کار درته وښیم. دا بکس دی که نه؟ دا بکس پر ودرېږه، ولیکه ډیو کلاس اینډ امیج. مثال زه لیکم یوزر امیج، دا د کلاس نوم شو، دا کلوز کړه. او راشئ دې ځای کې ودرېږه، ولیکه ډاټ یوزر چې امیج وید مثال 400 پکسل، هایټ 300 پکسل، بیکګراوند چې وایټ، بارډر ریډیوس مثال 10 پکسل. وایټ بیکګراوند اخیستی، مارجن به څنګه ولیکو؟ راځه ریفریش. او د هغې نه وروسته بیکګراوند مې وایټ اخیستی، زه به درته څه والم؟ بلیک. او بیا د هغې نه پس ریفریش. څونه اندازه مو د بل بکس ته اخیستې؟ دې ته هم 400. هغې کې پیډنګ شته، پیډنګ پکې څو دی؟ 60 پکسل. زه به دې دپاره پیډنګ والم څونه؟ 60 پکسل. دې ته مې بارډر ریډیوس څونه ورکړې؟ 10. او دې ته مې څونه ورکړې؟ 10. دې منځ کې ویډیو راوړې، دې منځ کې ته پکچر راوړې شي. پکچر به راوړم زه. ولیکئ IMG SRC. header JPG دونه وړوکی شوی چې هم پرون کوچنی کې که نه. دا به را کاپي کړو CSS فایل images r.jpg images صحیح شو. دا به ثبت کړو ریفریش. او دا که څومره غټ دی. اول تر ټولو مخکې تاسې به دې یوزر امیج کې به ولیکئ اوورفلو هایډن، معنا دا عکس د دې بکس نه باید ونه وځي. که غټه مې د بکس کې به غټي. صحیح شو که نه؟ او د عکس وګوره، دلته راشي ولیکه IMG یعنې د عکس ټیګ. د دې لپاره ورکړه وید څونه؟ 400 پکسل، هایټ 300 پکسل. مطلب د هغې بکس اندازې مطابق. غاړې ته چې دي دا څه دي؟ دا پیډنګ راوتی دي که نه؟ نو پیډنګ دلته مونږ اخیستي دي. پیډنګ دا دی، دا سوچ لرې کړي 410 بره هم د بکس اندازه 410. او که دا عکس دغه بکس نه دی، دې ته ولیکي چې مارجن نه پوزیشن ریلیټیو، او د ټاپ طرف نه یې لږ راښکته کړو څونه؟ 10%. چې د عکس سره بیخي ټچ نه وي باید. نو که بیا زړه ورکوئ، که لایک ورکوئ، که کمنټ پې لیکئ، که شیر کوئ. صحیح شو. نو موږ به ورو ورو انشاءالله داسې ورو ورو مخکې ځو تر څو بیا اپلیکیشن